د جرګې د پریکړو سره چې څوک یو یاغي سي او سرغړونه وکړي او ټوله پښتانه بیا راپورته کیږي د دا سړي د دا باغي او د یاغي کور ورسوځي. ولې د پښتنو د فیصلې چې دي هغه مشران کوي. مشران چې اجتماعي طور دواړو سالسانو سه واک او اختیار او ژواک واخیستی نو دی بیا خامخا دغه فیصله دا پریکړه مني. که دی دا فیصله نه ومني نو دا سړی پښتون نه ګڼل کیږي. په دې حواله باندې به نن موږ مجلس کوو چې په د پښتنو په ټولنه کې د جرګې څه اهمیت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. دا د زما یوټیوب چینل د پښتونولي په حواله باندې د پښتون ټولنې په حواله باندې د پښتونواله په حواله باندې چې کوم دا زموږ یو لړۍ ده چې موږ د پښتنو قدر ویلي او روایات رسم او پر دې باندې موږ مجلسونه کوو. نو د دې لړۍ کې تاسو د پښتونولي دا کم پلی لیست چې ما جوړ کړی دی په دا کې تاسو دا مختلف ویډیوګانې نور هم وګورئ. خو نن به موږ په جرګې په حواله باندې مجلس کوو چې جرګه وچیش ته وایي، دا څنګه شروع سوله او دا د اسلام سره سمون لري نه لري او د عدالتي چې کوم دا وخت رواجي قانون دی یا عدالتي انګریزي قانون دی د دې سره څه تعلق لري. په دې حواله باندې به موږ مجلس کوو. خو تاسو دغه څه مخکې دغه زما یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ویډیو زه ماښام اپلوډ کوم اول د واره در تاسو در ورسیږي. دوستانو د پښتونولي په حواله باندې دا وایم چې پښتونولي زموږ یو ان ریټن لا ده، کوډ اف کنډکټ دی، دا زموږ رسم و رواج دی، دا زموږ هغه قانون دی چې هغه پښتانه په پیړۍ در پیړۍ په نسلو باندې نوي کهول زوړ قومونه دا ټوله پښتانه چې دی د دې پاسداري کوي، دا مني. ولې دا زموږ یو قانون دی نو د دې څخه انکار نشته. په دا قانون کې مختلف رسم و رواجونه دي، روایتونه دي، پر دا موږ مجلسونه کو. تاسو به نور ویډیوګانې هم زما کتلی. نن موږ پر جرګه باندې مجلس کو چې دوستانو جرګه چې دا هغه زموږ یو جسټس نظام دی، یو عدالتي نظام دی. لکه نه د عدالت له چې ولاړ سي جوډیشل مجستریټ دی او دا رقم سیشن کورټ دی یا دا رقم مجستریټ 1 2 دا رقم درجه اول نه. دا عدالتونه چې انګریز جوړ کړي دي نه، یا د شیرشاه سوري په دور کې یا دا رقم مغل دور کې، په هر دور کې په هغه علاقه او خطه کې یو قانون رایج. نو پښتون چې 15,000 کاله عمر لري، زوړ قوم دی، د وختو سره روان دی، د اسلام مخکې پښتانه آباد او پښتانه چې دی من حیث القوم مجموعي طور ټولو او اسلام قبول کړي. دا نو نه دی چې ترینانو قبول کړي، کاکړانو نه دی قبول کړي، سیدانو قبول کړي، ازغزیان نه دی قبول کړي، نه بنګشیانو قبول کړي، افریدیانو، مسعودانو یا ناصران نه دی قبول کړي. باید ټول پښتانه سره یو سلو نو په مجموعي طور ګرد قوم اسلام قبول کړي. نو د پښتون د اسلام څخه مخکې یعنی د شریعت او د قرآن څخه مخکې په پښتنو کې خپل یو رواج چې هغه رواج او قانون لاګول چې هغه لیکلی نه ولو، بلکې په ذهن او په زړه کې پروت ولو، یو بل ته سر شوی او دغه پالنه پښتني ټولنه کوله چې دا رقم د دې په مابینځ کې کومې لانجې راسي، مصیبتونه راسي، جګړې راسي، که یو د زراعت مسله وي، که د یو خاندان مسله وي، که د یو واده مسله یې په اپس کې په مځکو په زر زمین باندې جنګونه خو نو ده اول سره روان دي در قیامته به جاري. نو په پښتني ټولنه کې پر دغه کدرو باندې په دا شیانو باندې جنګونه به کېدل، جګړې به کېدې، تنازعات او لانجې به سره راتلې، یو بل به سره پساوېدلو او د دې د حل دپاره به بیا جرګه کښېنستله. جرګه د دې مطلب دی چې په جرګه کې هر سړی کښېنستی سي. دا نو نه دی چې په جرګه کې به خالي مشران کښېني او سپین ږیري به کښېني، بوډاګان به کښېني، یا بلکې په دې کې ځوانان هم کښېنستی سي، کوچنیان هم کښېنستی سي، مشران هم کښېنستی سي. د ګرده قوم هر وګړی
په دې کې کښېنستی سي او دا یو رضاکارانه تور دی، دا نه دی چې وروره یعنی دې ته تنخواه میلاویږي، دا بغیر معاوضه بغیر پیسو ویډیا کار دی، مفت کار دی او دا یو فرض ګڼي هر پښتانه هر پښتون فرض ګڼي چې بھائی جرګه ده، چې جرګه ده بیا به نوګار سړی که خلاص لکه نه جنازه چې فرض کفایه ده، که څوک ورلی د کور سه یو سړی هم ورلی بس ټیک سولو زموږ هغه فرض په ادا سولو نه، زموږ یو نمایندګي وسوله نه، زموږ سفارت ترجماني وسوله نه. نو دا رقم جرګې لرم د کور یو ښه تعلیم یافته هوښیاره سړی په پښتو پوه سړی چې جنګیرن نه وي، بالکل د خلکو خیال ساتي، د روایات خیال ساتي، یو ښه دود دستور او شیان معلوم یو ښه جاندیده سړی یا هر څو چې مثلا په یو ښه خبره پوي هغه و جرګې ته ورستی چې یاره دا به زموږ نمایندګي د کور غه وکړي، د مالیې غه وکړي، یا د خاندان غه یا د قوم غه یا د نسل غه، بیا هلته د مشرانو سره بیس کی. نو جرګه چې پر یو فیصله باندې جرګه چې په یو تنازع او په لانجه باندې پښتانه دا وایي چې راسي جرګه ده، نو بیا په دا جرګه کې د یو فریق څخه چې متاثر دی یا خدا مکړه مړی یا د مځکې غه، نو د هر یو خپل خپل سالس وګڼي وټاکي، هغه سالس چې دی بیا د جرګې و خلکو ته چې ممبران وي او رضاکارانه وي او د قوم یا د علاقې مشران وي یا نواب یا خان یا ملکی یا یو واکدار انسان یا غم پکې نه دا نورم پکې ناسي، د ګردو واغه ته واک اختیار ورکی و د سالس ته، او دا سالس چې دی بیا و جرګې ته ځان حواله کی چې بھائی زما اختیار هم ستا، زما دا مسله ولا دا رقم نمایندګي وکي، زما دا موقف دی، یا بل وای زما دا موقف دی. بیا نو دا د جرګه چې دا نن سبا په دور کې مچلکا او سټامپ پیپر هم د جرګې خلک جن اخلي نه د سالسانو سره چې بھائی رایه کینه سالسان یې جناخي، دا هم د سالسان هم د جرګې یو شکل دی نه، چې په حجره او بیټکو یا په وطاق یا ماجد کې یا په میداني کې به دا خلک سر را جمع سو، یا به د یو درخت یا د غره لاندې یا یو ځاګی چې دا ګرد سره متفق کی چې بای په دا میداني کې به جرګه کیږي، دا ګرد سر را وټاکي سره راسي، بیا د کم د یعنی هغه یو فریق چې وي یا بل فریق چې وي هغه خپل خپل وکیلانو سالسان وټاکي، هغه ته ووایي، بیا د جرګې خلک ته اختیار ورکړي مچلکه یا سټام جن واخلي، هغه بیا د خپل دانست باندې په خپل عقل باندې په موجوده معروضي حالات ته ګوري، بیا یو اجتماعي فیصله وکړي. اکثره د جرګې دا یو قانون یو رواج دی یو دود دی چې ویاره دی د فریقین مابین کې چې دی سوله وکړي روغه وکړي، د خدای د پاره دی سره روغ کې سره خوشاله کې، د لانجه او دا مسله چې مابین کې راغلی دی په ډیره مینه او محبت باندې یو هم ټنډه کې بل هم ټنډه کې دا مسله ورل کې. اکثره د جرګې دغه روایت دی چې دی مسله حل کوي او سزا و چاته نه ورکوي، بس یو هم دباو کې بل هم دباو کې، پر یو هم پور کښیږدي پر بل هم پور کښیږدي، کوشش یې دا وي چې دواړه فریقین د جنګ او د لانجې او د مصیبت د پریشانی او د دشمنی او د بدلې څخه راوځي، د دې د مابین د مینه او د محبت او د بایچارې د دوستي او د ورورګلوي او برته یو فضا قایم سی او یو بل سره معاف کی. نو د جرګې همیشه دغه کوشش وي چې دی په آپس کې د خدای د پاره یو ښه سالسین ته یو ښه فیصله ورکړي، فریقین ته یو ښه فیصله ورکړي او مشترکه فیصله ورکړي. لیکن که کله جرګه دغه وګڼي چې یاره دا په دا کې پلانکی ملامت دی، نو بیا که هغه یو فریق ته نقصان ورپېښ کړي د هغه څخه د بدل په حواله باندې یو داسې فیصله وکړي او هغه سړی یا هغسې نه مني، نو بیا دا د فیصلې د جرګه د جرګې دا یو ذمواري جوړیږي چې هغه پر دا ټوله قوم باندې پر کلي باندې پر علاقه باندې دغه اعلان وکړي چې دا سړی د جرګې خبره نه مني، موږ فیصله وکړي اجتماعي فیصله مو وکړه، دی یاغیتوب کوي بدمعشیتوب کوي دا نه مني، نو راځي چې د ده څخه بدله واخلو. بیا دا ټوله قوم د جرګې په وجه باندې د جرګې د فیصلې په وجه د دوی د عزت او د لنګوټې په وجه باندې د دوی د سادات په وجه د دوی د علما په وجه د دوی د ملایانو په وجه د دوی د قرآن او د دستورو د پښتونوالي په وجه باندې دا ټوله قوم ځوانان او مشران راپورته سي او دا یاغي له
راورسي که یاغي نه د کور یې راوباسي یا عدالت ته یا جیل ته په لاس ورکي او یو کور چې دی هغه یې وروسوځي او دا فیصله وکړي چې زموږ په کلي په علاقه او په دا وطن کې به د دې بعد ته ژوند نه تیری پورته که خپله کډه مډه دي پورته که خپل خاندان دي پورته که ته نه پښتون یې نه زموږ په قوم کې شامل یې ورسه که په پتوګي او په اسلام آباد په هر ځای کې چې اوسېدلې هلته اوسېږه خو زموږ دا فیصله ده چونکې تا زموږ فیصله د جرګې هغه نه ومنله لهذا ته وتلی زموږ د قوم زموږ د وطن زموږ د خاندان څخه نه به تا ته څوک ښځه درکوي نه به ستا څخه څوک ښځه اخلي نه به ستا د لور سره څوک واده کوي نه به ستا زوی ته چې دی هغه یا ورور ته به څوک په نکاح ورکوي نو دا د جرګې یو فیصله وي نو عموما د پښتنو چې کومې دغه د جرګې فیصلې دي دا د انفرادي تنازعات تصفیې کوي قبایلي جګړې کوي او بیا بل خبره دا ده انګریز چې کوم قانون دی دلته د سیشن کورټ او جوډیشل کورټ د هغه په حواله باندې بیا دا دی چې دا فریقین که عدالت ته دا ووایي نه که یو فریق بیا عدالت لور سي نو دا د جرګې والا خلک ورسي و عدالت ته دا وایي بیا د دواړو کې یو دغه راولي یو بل سره پوکي عدالت ته په مشترکه تور دا وایي سټامپ پیپر یا مچلکه ورشي چې دی هغه ور جمع کې هغه ته وایي چې موږ فیصله چې د اوټ اف کورټ سیټلمنټ کوو نه یعنی د باندې د کورټ څخه د باندې د عدالت څخه د باندې موږ فیصله کوو په جرګه کوو په خپل پښتونوالي قانون باندې کو نو بیا عدالت عموما هغه خبره ومني اگر چې دا قبایلی سیستم او د عدالتي سیستم سره جلا دی یو د انګریز سیستم دی لا اف جسټس دی یو بیا د پښتونولي چې کوم لا اف جسټس دی نه په دې والمه نو دا دواړه سره جلا دي لیکن عموما چې قبایلی خلک یو فیصله وکي نو بیا عدالت هم دغه خبره مني لیکن په دا شرط باندې مني چې د استیک فیصله چې ده هغه زموږ د ملکی قوانین مطابق چې کوم پینل اف کورټ دی پاکستان پینل کورټ دی یا د هر ځای چې د کوم افغانستان چې هر څه نه نو د هغه قانون مطابق ستې فیصله دا نو نه چې د جرګې فیصله زموږ د ملکی قانون خلاف ورزي نو دا خو بیا په قانون په حرکت کې راځي نو عموما قبایلی خلک چې دی چې کله جرګې کوي دی فیصله کوي چې هغه په ملکی قوانین عدالتي قوانین خلاف ورزي مو نه نه دواړه سمون سره خوري نو بیا هغه عدالت چې دی هغه قبایلی دغه جرګې فیصله مني په دا شرط چې دا زموږ د انګریزي قانون د کتاب قانون د وکالت کتاب د عدالت قانون مطابق وي خلاف ورزي وي نه وي بیا د پښتنو دلته یو جرګې تیر شوي د پاکستان څخه مخکې قائد اعظم به هم دلته راغلی محمد علي جناح دلته په د کوټه شاهي کې چې د سیبی شاهي جرګه چې ورته وایي په دا کې به ډېرې جرګې کېدلې تیر شپو کې د پښتونخوا ملي پارټي او چیف اف پښتون نواب ایاز خان جوګیزی هم پر دا سیبی تاریخي قبایلی چې کوم حال دی شاهي جرګه په دا کې یو د پښتنو جرګه وکړه نو د پښتونخوا ملي پارټي والا او نواب ایاز خان جوګیزی مشر چې دی دا اکثره د جرګې کوي او نورم قومو والا چې دا جرګې کوي نو دا یو ښه دستور دی دا باید چې د مابین نه وځي او د پښتنو لویه جرګه چې دا په افغانستان کې کیږي کابل کې کیږي عموما چې کله دا تر یو مسله راسي ظاهر شاه حکمران چې غازی امان الله حکمران چې داود شاه حکمران تیر شوی دی باچا دا رقم د طالبانو د اسلامی ګورنمنت دا لویه جرګه د دې انعقاد وکي بیا د پاکستان سم د دنیا څخه د ټولو علاقو څخه پښتانه مشران ورځي په دا لویه جرګه کې چې کوم ته یو مسله ورپېښي یو لانجه ورپېښي چې په غټ لیول باندې خلک سره کښیني چې یاره دا به موږ څنګه کوو نو دا د جرګې د لارې وکړي زه د پښتنو خلکو ته دا وایم چې یاره تاسو جرګه د ولور په حواله مو وکړئ چې ولور لږ راټیټ سي رالاندې سي بار ولور چې دی هغه پورته کیږي نو دا ډیره غلط خبره ده پښتانه که داسې یو جرګه راوغواړي د ولور په حواله باندې هم یو پریکړه وکړي بیا به ټوله قوم چې دی په دې حواله باندې و بیا دغه پریکړه مني او یو سړی به هم د دې څخه سرغړونه نه کوي دوستانو
که هر چا د دې څخه انکار وکړي د جرګې د فیصلې څخه هغه بیا ملامت ګڼل کیږي چې یاره ټول کل یو ولس ټول خلک سره راپورته سي په مشترکه طور دا یو فیصله کوي او د جرګې چې کوم ممبران دا مفت کار کوي رضاکارانه کار کوي د خدای دپاره د ولس د خدمت دپاره د جرګې دغه فیصلې کوي او د دې دپاره خپل ځان او وخت ورکړي او دغه فیصلې په دا کې عموما خلک جن ناراض هم سي لیکن دی چې دی هغه د چا خبره نه مني یو خدای خوشحاله کوي او بل د مخلوق ولس د خدمت په حواله باندې دا مجلس کوي په دا کې سادات هم شامل وي علما هم شامل وي مشران هم شامل وي سکالران هم شامل وي ټول دغه د جرګه چې دغه فیصله کوي جرګه به عموما په دا حجرو کې کېدله مسجدو کې به کېدله میدانو کې به کېدله بیټکانو کې به کېدله یا دا رقم یو غټ تالار به ولو په هغه کې به یو ګرد خلک سره را جمع کړلو را غونډ کړلو او یو فیصله به وکړه نو جرګه د پښتنو په حواله باندې د پښتنو چې کوم پښتونولي دا دود دستور دی په دا کې ډېر ارزښت لري ډېر بلکې د نن سبا په دور کې ډېر اړتیا لري چې بای غټي غټي فیصلې وقوم ته ورپېښې دي باید چې د جرګې د لارې دغه فیصلې چې دی حل سي او دا کم په پښتنو کې چې دا مړی کیږي دا بدیانې کیږي دا که د جرګې د لارې سره حل سي یقین ومنه زموږ د پښتانه به د جیلو د مقدمو چې کلونه پکې تیري دا مقدمې او د دشمنیانې ورپاتې که دا پښتانه د جرګو د لارې فیصله وکړي د جرګې فیصله ورور عموما 2-3 واره جرګې پر کښیني او په میاشت کې دننه فیصله وکړي زموږ د عدالتي او انګریزي نظام چې دی هغه په کلو باندې دغه مقدمې شروع یې ګسه ختم کیږي نه پلار مقدمه شروع کړي د مځکې او د مړي او د دشمني زامن و او لمسیان تور پاتې نو زموږ د پښتني معاشري چې کوم د عدالتي نظام دی دته جسټس نظام دی دا جرګه ډیر اهمیت لري نن سبا هم خلک جرګې کوي خو د جرګې هغه رنګ فلال اوس نسته جرګه باید چې د جرګې چې کوم فیصلې کیږي هغه باید چې عملی هم سي زموږ په پښتني ټولنه کې نن سبا جرګې خو ډیرې کیږي هر ځای په پښین لورلای ژوب چمن و کوټ او په شاوخوا علاقو کې چې دی جرګې کیږي لیکن فیصلې عملی نه اصل خبره ده چې د جرګې سره باید چې یو دی فورس یو دی طاقت وي یو دی داسې قوت وي چې هغه دا فیصلې بیا عملیم کړي چې څوک دا فیصلې نه ومني د هغه واقعي کور ته ور واچوي چې بیا دا ټول پښتون وطن وویني چې یاره د جرګې فیصلې چې دی هغه عملي کېدنګ ډیر ضروري دی او د جرګې فیصلې هر سړی باید چې ومني خو زموږ بدقسمتي دا د جرګې فیصلې کوي عمل یې نسته نو عمل ته موږ اړتیا لرو جرګه ډیر غټ ارزښت لري د نن سبا په دور کې هر ځوان د جرګې د فیصلې ته باید چې سر ټیټ کی او د جرګې فیصلې ومني کني په عدالتو په دا کې به خوار و زار وي د نسلونه به خوار زار وي پښتنو چې کم دود دستور دی دا د اسلام سره سمون خوري د پښتنو چې کم جرګې فیصلې کیږي دا به عین د قرآن شریف او د شریعت مطابق وي ولې په جرګې کې علما هم شامل دي سادات هم شامل دي او مشترکه طور چې ورته وایي نه کلیکټیو ویزډم چې ورته وایي دا په مشترکه طور باندې یو عقل نافذه کی یو دلیل نافذه کی یو ښه فیصله در مابین راوباسي چې دواړه فریقین ته قابل رضا وي او د خدای او د اسلام هم په دې کې یو مرضی شامل وي او داغه یو کم چې زموږ قوانین اسلامي شرعي قوانین دي هغه پکې شامل وي داغه څخه انکار نه وي نو دا الله چې دی هغه زموږ ټولنه ترقی کولی سي پرمختګ کولی سي او خپل دود دستورونه د دې چې دی هغه پالنه کولی سي په دې باندې زموږ پښتون ټولنه ترقی کولی سي ان شاء الله تعالی دوستانو هر ماښام به د نقیبی قضیه دغه ویډیو تاسو ګورئ په مختلف موضوعات باندې نن موږ د جرګې په حواله باندې مجلس وکړي چې په پښتني ټولنه کې د پښتونولي چې کوم قانون دی په دې کې د جرګې کم اهمیت دی په دې حواله باندې نن موږ مجلس وکړي تاسو دا نور ویډیوګانې هم زما وګورئ پر د پلی لیست کې ان شاء الله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو حاضردم ما نقیبي قضیې ته راکړئ اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد